د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه، شپه په خیر. په دې هیله یم چې ټول به ښه یاست. نن شپه اوښکې بهیږي 5مه برخه ده. په دې هیله یم چې تر پایه واورئ. د ژوند له غروبه سره سړی د تل لپاره د خاموشۍ نړۍ ته ځي، خو په زندان کې هغه ځان وژونکی او دردونکی غروب هره ورځ تکراریږي. په واقعیت کې د زندان د غروب پیلېدل زما د غمونو، رنځونو او ترخو اوښکو پیلېدل ول. د غروب ژړا مې د زړه یوه تیاره سلول ته ارامي بخښله. کوشش مې کوه چې ځان د جمیل له چاپېریال سره عادت کړم، او خوا ناخوا لکه څنګه چې انسان په ژوند کې له هر شي سره عادت کوي، ما هم په پایله کې د زندان له چاپېریال سره عادت وکړ. کله به مې چې زړه تنګ سو او د رویا یادونه به مې په زړه سول، لکه ماشوم اوښکې به مې تویولې، خو بیا مې هم زړه ته سکون ورکاوه، ځکه یوه ورځ نه یوه ورځ به له جمیل څخه خوشې سم او بیا به خپلې محبوبې رویا سره کښېنم او مجلس به کوم. خو افسوس چې انسان هیڅکله د خپلو هیلو او غوښتنو په خلاف هغه څه چې پیښیږي فکر نه کوي. خو په حقیقت کې انسان باید هیڅکله په دې هیله نه وي چې هغه څه چې غواړي هرومرو رښتیا سي. هر څوک باید دا ومني، هغه پیښې چې اټکل یې هم نه کیږي ممکن هره شیبه د انسان مخې ته راسي او د ژوند لاره یې ور بدله کړي. لکه ماته چې په اټکلي توګه راپېښه سوه او ما یې په خوب کې هم اټکل نه کاوه. د هغې ورځې نټلیک تاریخ مې سم په یاد نه دی، خو تقریبا 2 میاشتې مې ازادۍ ته پاته وې چې ورځ حمید مې د حال پوښتلو ته راغی. څېره یې د مخکې په څېر نه وه، له ورایه ښکارېده چې په کوم کړاو کې راښکېل دی. کله چې مې د ستونزې په اړه ترې پوښتنه وکړه نو نوموړي پر ما ژمنه وکړه چې خفه نه سم. ما ورسره ژمنه وکړه، نو په لړزانده اواز یې داسې بې عریضې او مقدمې راته وویل: بهمنه، رویا غواړي چې مسافرت ته ولاړه سي. د دې خبرې په اورېدو مې ټکان وخوړ او بې اختیاره مې چیغه کړه: ولې حمیده، د څه دپاره غواړې ولاړه سي؟ حمید په تاسف سره سر ښوراوه، ویې ویل: ما ډېر کوشش وکړ چې د هغې رویا معنی سم، خو هغه له حقیقت څخه خبره نه ده او داسې ګمان کوي چې زه ورته درواغ وایم او تا هغه د تل لپاره پرېښوده. ځکه خو یې پرون له ما څخه ستا د ځایګي پوښتنه وکړه او ویې ویل چې زه لیک وراستوم، خو ما بیا هم هماغه زړه خبره ورته تکرار کړه او منفي ځواب مې ورکړ. نو ځکه د مسافري هوډ وکړ او چې کله مې ترې لامل وپوښت ویې ویل: ته په هر څه پوهېږې او ما ته درواغ وایې. زه بهمن د ته لپاره خوشې کړې یم، که نه هېڅ ستونزه نه لري چې هغه دې په دومره وخت کې زما پوښتنې ته رانسي او ته د دې لپاره ما ته درواغ وایې چې حقیقت زما د خفګان لامل ونه ګرځي او زه هم په اجباري توګه مسافرت ته ځم څو لږ ارام وکړم. سترګې مې په ډېرې ناهیلۍ د حمید په لور واړولې او ورته ومې ویل: حمیده، که هغه نه پوهېږې چې زه چیرې یم نو ته خو پوهېږې. هو، زه پوهېږم، خو څه وکړم چې زما کوښښونه د رویا د قانع کېدو دپاره بې پایلې سول. هغه نور په هیڅ صورت زما خبرې نه مني او وایي که بهمن په مسافرت تللی نو لږ تر لږه پته یا ادرس خو به یې تا ته درکړي وي تر څو یو لیک خو ورته والیکم. رویا وایي بهمن خو یوه شېبه هم له ما پرته نه سوی تېرولی، خو څنګه میاشتې او کلونه له ما لرې تللی سي. په همدې دلیل هغه نور په هیڅ وجه زما خبره نه مني او زه ورته د یوه دروغجن په توګه معرفي سوی یم. تر لږ سوچ وروسته ځیر سوم چې حمید رښتیا وایي، خو ما هم چاره نه درلوده ځکه ما خو تر نن ورځې پورې ټولې خبرې پټې کړې وې، نو ځکه د حمید په وسیله ټولې خبرې رویا ته وایم. په داسې حال کې چې د زندان موده مې هم نږدې په بشپړېدو وه. نه، هېڅکله نه، دا غیر ممکنه وه. داسې مې انګېرله چې هر څه پای ته رسېدلي او ما رویا له لاسه ورکړه. دا مهال مې د رویا نشتون ښه په کلکه احساس کړ، خو د دې ټولو سره سره به مې بیا هم ځان ته تسکین ورکاوه چې هر څنګه کېږي باید د زمانې له کړاوونو سره مقابله وکړم او کېدای سي هر څه سم سي. خو له بده مرغه د مقاومت کولو توان مې هم نه درلود. په همدې دلیل په ناڅاپي توګه مې په ژړا پیل وکړ او له خپل ملګري حمید څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه. هغه په ډېر ارامۍ سره چې زه اذیت نه سم وویل: بخښنه غواړم بهمنه، په دې اړه چې زما څومره توان و مرسته مې وکړه، خو هېڅ هم نسم کولی. په داسې حال کې چې ډېر خفه، ناچاره او اوتر وم، خو بیا مې هم له حمید څخه هیله وکړه چې په دې اړه هر څنګه یې خوښوي څه وکړي
څو رویا پاته سي او د مسافرۍ خیال له دماغه وکاږي. هغه هم په کلکه ژمنه وکړه چې تر خپلې وسې به لا زیات یو ځل بیا کوشش وکړي او له دې وروسته یې له ما سره خدای پامانی وکړ او ولاړ. زړه مې ډېر ناکراره و. د زندان یوې خونې په کونج کې سوچونو پسې واخیستم. اسمان لږ لږ تورېدو. د رڼا استازو خپل ژوند له لاسه ورکاوه او پر ځای یې د شپې تورې تیارو او ظالمې وړانګې چې غولۍ غولۍ را روانې وې او د خاموشۍ انګازې خورولې ځای ونیو. وخت بې له وقفې پر مخ روان و او پیښو هره شیبه د لسګونو او سلګونو ژوند اخیستو. زه هم په یو بوینا کونج کې د خپل تباه سوي ژوند او برخلیک په سوچ کې وم. ژړل مې بې له دې چې زه وغواړم او که نه غټې او ترخې اوښکې چې یوازې قلمي انځور کښلی سي تویېدلې. البته دا اوښکې یوازې زما د سترګو نه وې بلکې زړه مې هم ورسره ژړېده او وینې یې تویولې. داسې احساس مې وکړ چې د لومړي ځل دپاره په رښتینې توګه د ماشوم په څېر له زړه ژاړم. ټول هغه سړي چې په ژوند کې ژړا ته اړ کېږي او د کومې ستونزې له کبله ژاړي نو هغه وخت زما په حال ښه پوهېدی سي او زما د زړه درزا اورېدی سي او هغه وخت بیا پوهېږي چې د مجبورۍ او غم ژړا څومره ترخه او ستونزمنه ده. سړی چې کله د ذلیلتوب او غم احساس وکړي او غرور یې ترې واخیستل سي نو نور ژوندی نه دی او هسې د بوت په شانې جسمن موجود وي. او ما هم په هغه وخت کې همداسې یو اکر درلود. هیڅ چاره مې نه درلوده نو مجبور وم چې په دغو لمبو کې وسوځم او ځان ورسره عادت کړم. هغه شپه مې ډېره ترخه په سختۍ او کړاو سره په زندان کې تېره کړه او کله چې سهار سو بې له دې چې د سهار چای وڅښم د زندان په غولي کې مې په قدم وهلو پیل وکړ. له هیڅ چا سره مې خبرې نه کولې او یوازې د خپلو ګونګو او مبهمو سوچونو په دریاب کې ډوب وم. غرمه مې هم د بې اشتهایۍ او زړه بدوالي له امله ډوډۍ ونه خوړه او همداسې څو غرمې سهار او شپې مې ډوډۍ ونه خوړه او یوازې مې د زندان په غولي ګامونه اوچتول. څو چې حمید مې پوښتنې ته راغی. د هغه راتګ ماته یو ډېر بد زیری و خو بالاخره ترې رویال شیراز ته تللې وه. د دې خبرې په اورېدو سره زه هم ډېر خفه سوم خو حمید ماته ډاډګیره نه راکوله او راته ویل به یې چې ستا د بند وخت هم لږ پاته دی او کیدای سي ډېر ژر په دغه نږدې وختونو کې راخلاص دی نو بیا څه پخپله هم کولی سي چې شیراز ته د رویا لیدلو دپاره ورسې او سربیره د بخښنې په غوښتنو سره چې دا دومره موده نه وې ورسره یو ښه ژوند پیل کړې. او که رښتیا ووایم نو د حمید خبرو په هغه وخت کې ډېر تسکین راکاوه او څو شېبې به قرار کېدم. له هغه مې هیله وکړه چې زما تر خلاصېدو دمخه دي یو ځل هرومرو شیراز ته ولاړ سي او د رویا پوښتنه دې وکړي او د ډاډګیرنې ترڅنګ دې زیری هم وکړي چې زه په دې نږدو کې له مسافرت څخه راځم. حمید را سره ژمنه وکړه چې لاړ به سي خو په تلو تلو کې بیا هم ټینګار وکړ چې خفګان ډېر ونه کړم او د دې ترڅنګ یې د رویا یو لیک هم راکړ چې د تګ پر مهال یې لیکلی و او په هغه کې یې د خپلې سیمې پاڅه راته لیکلې وه چې زه ورسم نو په هغه پاڅه ورسره اړیکه ورټینګه کړم. د حمید له تګ څخه وروسته په ډېرې تیزۍ ځای ته راغلم او په ډېره بیړه مې د رویا لیک پرانیست چې وګورم څه یې راته پکښې لیکلي. کله مې چې د رویا لیک پرانیست نو رویا ډېر ښایسته د زړه له سبه او د احساساتو څخه ډک لیک راته لیکلی و. زما ګرانه بهمنه، دا لیک د یوې غمجنې او یخې ورځې په پای کې لیکم. اسمان ډېرو بدو تورو وریځو پوښلی دی او زه ډېر خفګان پسې اخیستی یم. ستا انځور او جسم هر وخت راته مخکې مخکې کېږي او پر ما یې خوب او آرام زهر کړی دی. زما ګرانه بهمنه، نن شایي زما په ژوند کې تر ټولو بده او کرغېړنه ورځ وي ځکه د لومړي ځل دپاره ما د یو تریخ او زړه دردونکي مینې څکه وکړه. نن مې وانګېرله چې ته نور له ما سره مینه نه کوې او د تل لپاره دې تر کړی یم. زما ښایسته ګله، زما ښایسته بهمنه، ته دومره بې مینې او بې وفا وې چې زما د ناروغۍ پر مهال حتی یو ځل زما د پوښتنې دپاره روغتون ته رانغلې. په داسې حال کې چې زما سترګو ستا انتظار کوه، ما تل داسې فکر کوه چې ته به یوه ورځ ضرور زما پوښتنه کوې او زما دغه ستړی انتظار به پای ته رسوې. خو افسوس چې دا یوه تېروتنه وه او تا تر اخري شېبې پورې په روغتون کې زما پوښتنه ونه کړه او زما سترګو همداسې ستا د راتګ لارې او شېبې څارلې.
زما د ژوند هیلې، زما ډېر ښایسته محبوبه، زما د زړه سره ډیره مینه کوم. هڅه غواړم عبادت دې وکړم، خو څه وکړم؟ په خپله بې مینې او بې وفا وې. دا ته وې چې زه دې یو ځلې پرېښودم او هڅه یې وړوکی لیک چې ډېر څه پکښې پراته وي راته ونه لیکه. خو زما ګرانه بهمنه، په دې خبره پوه سه چې زه تل له تا سره مینه کوم او تر څو چې ژوندی یم تا سره مینې ته به وفاداره یم. ته زما د ژوند د ښکلا او ګل یې، ته یوازینی کس یې چې زما ویجاړه سوی زړه دې ونغاړه. ډاډه واوسه چې بې له تا به هېڅوک زما په ژوند کې ځای ونه نیسي او نه به ورته ځای ورکړم. دا در سره زما ژمنه ده. زما ګرانه بهمنه، غواړم چې کله مړه سم نو قبر مې وسپړې او وګورې چې زما په زړه کې څه لیکل سوي، او که چیرې په هغې ورځ هم ستا مینه زما په برخه وه نو وبګورې چې زما په زړه یې لیکلي یوازې له تا سره مینه کوم، چې زما په زړه لیکلي یوازې له تا سره مینه کوم. زما ګرانه بهمنه، ستا ښایسته او جذابه سترګې ماته الهام راکوي او زه بې له دې چې هېڅ یم مړه یم، خو نه پوهېږم چې ولې دې ونه غوښتل چې هغه زما سي. نه پوهېږم ولې دې یوازې پرېښودم او راڅخه ولاړې. آخر ولې؟ ای زما ګرانې ګلې، کاش چې ته پوهېدای څومره در سره مینه لرم او څومره مې زړه غواړي چې ستا په څنګ کې اوسم او ساعت نه بغیر. خو زه هېڅ هم نه یم، هېڅ. زما ښایسته بهمنه، زما د ژوند ښکلا خوښوونکې، زړه مې غوښتل چې تا هم لکه زما په څېر ما سره مینه کړې وای. کاشکې چې ته پوهېدای چې په داسې یو چټل او ناولي وخت کې یوه غریبه، مظلومه او بېکسه نجلۍ ستا په پاک او سپېڅلي عشق کې سوځي، لمبه کېږي، چې دا عشق مینه او یوازې ستا ده بهمنه. او زما ګرانه، هیله درڅخه کوم چې حداقل هېره مې نه کړې، ځکه زه هېڅکله تا نه هېروم. زه نن شپه چې یوه توره تیاره شپه ده ستا په پاره اوښکې تویوم او باید ووایم چې نن شپه ما لپاره د اوښکو تویولو او د غم شپه ده. زه اوس مهال د خپلو برباد سویو هیلو پسې افسوس کوم او نه پوهېږم چې ستا د ناڅاپۍ تېښتې او لرېوالي لامل څه و. زما ګرانه بهمنه، که چیرې یوه نجلۍ په رښتینې توګه مینه سي نو هېڅکله د دویم سړي مینې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوي. او ای زما د زړه ټوټې، زه ستا په هکله داسې یم زما بهمنه، زما ډېره ګرانه. که چیرې دې ولیدل چې کومه ځوانه نجلۍ د هدیرې په لور بیایي نو زما لپاره یو څو ګامه د هدیرې په لور ورسره لاړ شه او څو اوښکې پسې توی کړه، ځکه دغه جسد سم زما د بېځانه جسم په څېر دی چې سوی او هیرې سوی دی، او لکه څنګه چې له خاورو نه جوړ سوي یو بېرته خاورې کېږو. زما ګرانه بهمنه، نن چې دغه د خاطرو او شیبو ښار پرېږدم او ترې ځم، پوهېږې څومره راڅه ګرانه او ستونزمنه ده، او پوهېږې څومره پرې ځورېږم. د لومړۍ ورځې اشنایۍ او د ساعتونو مزې او خوندونه چې سره یو ځای وو را په زړه کوم او بې اختیاره اوښکې تویوم، هغه اوښکې چې د تللې مینې او شیبو استازي کوي، د هغې مینې چې تل به زما په زړه کې ځای لري. خو له بده مرغه چې دا هغه مینه ډېره ژر ویره کړه او هېره څه چې لا په قبر دې ننویسته. زما لپاره هم خدای جل جلاله یو دی او هم بهمن. دا د هرې رښتینې او پاکې لمن نجلۍ سیند کې قاموس دی چې د چا سره د زړه له کومې مینه کوي. زما د زړه سره زه ځم او اطمینان لرم چې یو ورځ به ته د دغې تللې مینې پسې خفه سې او پښیماني به ښکاره کړې او په ژوند کې به دې تل افسوس کوي چې زما مینې ولې ثمر نه درلود. خو ګرانه بهمنه، دا یوه خبره په یاد وساته، او هغه دا چې دا ته وې چې زموږ د مینې دیوالونه دې ړنګ کړل او زموږ د زړونو میراندې دې وشکولې. خو زه هېڅکله د رښتینې مینې په منځه تللو باندې ایمان نه لرم. مینې که په رښتینې توګه وپټل سوي نو تل پاتې کېږي او مرګ هم زړه نسي کولی چې رښتینې مینه له منځه یوسي. خو اوس دغه نیمګړې خوشحالي اوس د تل لپاره له منځه تللې او مړه سوې ده، او داسې کیدی هم سي چې زه داسې تصور کم چې د تل لپاره مړه سوې ده. زه یوازې د خپلې لیوالتیا او ستا په اشاره چې زه دې پوهولم چې ویره کړې دې یم له تا څخه بېله سوم، په داسې حال کې چې زما زړه یوازې ستا د مینې پسې درځېږي او لکه ویشتلی مرغه درپسې ټوپونه وهي، تر څو چې زه ژوندی یم هېڅکله به دې هېر نه کړم او تل به مې په یاد اوسې. د خدای په امان زما ګرانه بهمنه،
خدای پامان، ای زما د زړه او ژوند عزیزه، خدای پامان، څوک چې هیڅکله تا نه هېروي. رویا. کله مې چې د رویا لیک ولوست نو لیک مې بې اختیاره له ګوتو وغورځېد او پر ځمکه ولوېد. زړه مې غوښتل چې چیغې ووهم او رویا ته ووایم چې زه بې وفا نه یم او دا بېلوالی مصلحتي دی. غوښتل مې چې رویا دلته وای او هر څه یې لیدلی وای او په دې هم پوهه سوې وای چې زه ولې او د څه دپاره په زندان کې پروت یم او ولې یې لیدو ته نه یم ورغلی. خو افسوس مخکې له دې چې چیغې او کوکارې مې د رویا غوږونو ته ورسېږي زما په ستوني کې زندۍ سوې او د بې پایه دریا په څېر سوچونو کې ډوب سوم. ورځې او اونۍ تېرې سوې او په پایله کې زه د خپل پاتې شونې قید له تېرولو څخه وروسته آزاد سوم. په کومه ورځ چې ماته خبر راکړل سو خوشې کېږم نږدې و چې د خوشحالۍ نه لیونی سم. په بیړه مې زندان له ملګرو سره خدای پامانی وکړ او په داسې حال کې چې د هغوی د ژر خلاصېدو هیله مې کوله د زندان له تورو او خېجونو تمبو راووتم او خپلې جامې مې وڅنډلې. د پسرلي یوه ښایسته او سینګار سوې ورځ وه. ګلانو ټولنې ته رنګارنګي ورکړې وه. د ونو پاڼې شنې او طبیعت په بشپړه توګه پوسول سوی و. د پسرلي زوږ او غوغا انسان ته نوی رنګ او قوت ورکاوه. ډېر ښایسته او پوست باد په ونو له پاڼو څخه تېرېده او یوه ترنمي فضا یې جوړه کړې وه. زما په وجود ډېره خوږ او آرام آرام لګېده. زه د ښار غټو او ورلرونکو سړکونو ته ورسېدم. اوس مهاله یوه کال بند وروسته بیا هم د خپلو خلکو او هېوادوالو په منځ کې وم. د ازادۍ احساس مې په ټول وجود د خوشحالۍ واکمني کوله. د خلکو له زوږ، غوغا، راکړې ورکړې څخه مې بې کچې خوند اخیسته. هغوی آزاد ول او هر کار یې چې غوښتنه کول یې. یوه شېبه خو ګونګ او مبهمو سوچونو د دوی په هکله پسې راخیستی وم. خو وروسته مې په ښار او واټونو کې هلکان او نجونې لیدل چې په واټونو کې لاس پر لاس او څنګ په څنګ میده میده روان دي او د خپلې ګاندې دپاره ځان سره نقشې طرحه کوي. داس پلورونکي مې لیدل چې په خپل ماهرانه او چټک آواز چیغې وهي او خپل مال پلوري. د سینما ترڅنګ ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه او هر چا سینما ته د تللو دپاره صفونه جوړ کړي وو. زوړ او ځوان، وړ او غټ، ټول په خپلو کارونو بوخت ول او د دوی غوغا او شور ماشور د شوق خوشحاله ژوند زیری ورکاوه. د څراغونو بېلابېلو رڼاګانو یو ډول ځانګړې ښکلا ښار ته وربخښلې وه او ما لکه د لومړي ځل دپاره په دې ښار کې پښې ایښې وي. ګونګ او مبهم روان وم. هر څه راته نوي برېښېدل. زړه مې غوښتل چې د زندان یو کال بند عذابونو، غمجنو او ستونزو څخه وروسته په ازاده توګه ښار کې وګرځم او خپلې تېرې خاطرې دویم ځل دپاره را ژوندۍ کړم. ساعتونه بې موخې په ښار کې د خپل خلاصون د لمانځنې په یاد وګرځېدم. د شپې 9:30 بجې وې چې ستړی ستومانه او خوشحاله د حمید کور ته ورغلم. هغه زما د لیدو څخه ډېر خوشحاله سو او دواړو مو یو بل په غېږ کې ونیول. په دې وخت کې زما له سترګو بې اختیاره اوښکې رابهېدې. حمید د دې دپاره چې د خوشحالۍ په وخت کې د رویا یاد را په زړه نه سي مخ راواړوه او ویې ویل: بهمنه، اوس هر څه پای ته ورسېدل او ته یو ډېر نیکمرغه انسان یې. که څه هم په زندان کې پر تا سختې ورځې تېرې سوې، اوس مهال چې راخلاص سوی یې کولی سې چې شیراز ته ولاړ سې او هلته له رویا سره نوی ژوند پیل کړې. په داسې حال کې چې ما پلټنه وکړه هغه دمګړی په شیراز کې د خپل تره سره اوسېږي او ته کولی سې چې هغه په شیراز کې پیدا کړې او د نوي ژوند په هکله ورسره خبرې وکړې. په غالب ګمان تاسې به ښه او نیکمرغه جوړه یاست، ځکه رویا نوره معتاده نه ده او کولی سې چې له واده وروسته ښه ژوند ولرئ او د دې دومره کړاوونو وروسته یو نوی او خوشحاله ژوند پیل کړئ. په دې وخت کې چې ستړی وم او د حمید د نه مزاحم کېدو هڅه مې کوله، حمید څخه مې زیاته مننه وکړه او له ځایه راجګ سوم چې آرام وکړم. خو حمید ټینګار وکړ او پرې نه ښودم چې ولاړ سم. نو د کور مزدور ته یې امر وکړ چې ما ته ځای په همدې خونه کې جوړ کړي څو ویده سم. شپه مې د حمید په کور کې تېره کړه. د بلې ورځې پر سهار حمید څه پیسې د پور په نامه راکړې او ما پرې د شیراز ټیکټ واخیست. په داسې حال کې چې حمید مې هم د بدرګۍ دپاره را سره راغلی و. ورسره مې مخه شابه کړه او په موټر کې سپور سوم. څو شېبې وروسته چې حمید راته د خدای پامانۍ په نغوته لاس ښوراوه، موټر د شیراز په لور حرکت وکړ.